علیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور نجیب الله په نامه باندې پوښتنه کوي چې مثلا د خلکو کې مشهوره ده چې سړی 80,000 وارې لا اله الا الله کلمه ووایي نو دا د اور نه الله پاک خلاصوي. دا حدیث صحیح ده که نه ده صحیح؟ محترم وروره دلته دوه خبرې دي. اصل خبره دغه علامه ابن عربي رحمه الله کړې ده او په روض الریاحین د امام یافعي کې مسته دا قصه اصل کې محترمه په روض الریاحین د امام یافعي کې فی حکایات الصالحین چې ډېر ښه کتاب د وروره ډېرې نادرې قصې پکې دي. نو هلته ابن عربي وایي چې موږ یو مجلس کې ناست ولو نو یو ځوان و یو دم په زړه باندې سو چې په زړه سو چا ورته ویل چې ولې زاړې وایي مور مې په جهنم کې د وینه مې کشف ورته وسو نو هغه په جهنم کې داسې نو دلته یو سړی ناست و چې هغه ممکن خپل علامه ابن عربي و. نو علامه ابن عربي وایي چې ما دا کلمه 80,000 وارې ویلې وله نو ما ویلې په زړه کې مې ویلې چې زه دا به زه د دې ځوان سړي مور ته وروبخم. وی چې ورو مې بخله یو دم ځوان په خوشحال ما زړه کې وروبخله چاته مې ویلي نه و دا ځوان یو دم خوشحاله سو چې مور مې له عذابه خلاصه سوله. نو ابن عربي رحمه الله وی ما ته دوه خبرې په دې کشف باندې ظاهرې سولې. یو دا ده چې دا ځوان رښتیانی بزرګ و صاحب د کشف و. دویم دا چې دا حدیث صحیح حدیث ده. نو اوس محترمه باید موږ ضد ونه کړو. ښه خبره ده د علم په میدان کې صحت د حدیثو یا ضعف د حدیثو دا په کشف نه معلومیږي محترمه. دلته ابن عربي وایي چې ما ته په کشف دا معلومه سوله چې دا حدیث صحیح ده. نو محدثین علما محترمه داسې وایي چې دا حدیث اصل نه لري. اول شیخ الاسلام رحمه الله په مجموع الفتاوا کې لیکي وي دا اصل نه لري. او علامه ابن الحجر نه موسی خان صاحب نقل کړی دا چې علامه ابن الحجر هم وایي چې دا حدیث اصل نه لري. خو ما د ابن الحجر رحمه الله کوم کتاب کې لا تر اوسه دا نه ده لیدلی چې کوم کتاب کې ده نو هغه م وایي چې صحیح نه ده د حدیث اصل نه لري. نو په کشف خو صحت د حدیث نسی صحیح کېدلی ورور. علامه موسی خان البازي الروحاني چې دا په متأخرینو کې یو بیخي ډېر لوی عالم تیر سوی ده نو ما ته خپل ډېر خوند راکوي کتابونه یې ګورم نو داسې به وایم لم تکتحل عین الزمان بثانیه. دومره لوی عالم تیر سوی چې د زمانې سترګه به په دویم داسې سړي باندې توره نسي. الله دې رحم ور باندې وکړي او الله پاک دې جنتونه ورته نصیب کړي. د یو کتاب جوړ کړی کنز العظم فی تعیین اسم العظم په دغه کتاب کې هم په همدې باندې بحث کړی ده. نو حدیث اصل نه لري محترمه. خو د صوفیه کرامو علماو رحمهم الله د هغوی رایه دا ده هغوی وایي چې دا د دوی معمول ده. نو که حدیث صحیح نه ده دغسې په کشف باندې چې ثابت وي داسې به یې نه وایي چې خامخا به الله ورته بښنه کوي. داسې تعبیر به کوو چې امید شته چې الله ورته بښنه وکړي. نو داسې به نه وایي چې حدیث راغلی ده. داسې تعبیر باید وکړو چې داسې علما وایي د علم کشف اگر چې دا کشف حجت و دلیل نه ده وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسېږي جنتي سي.